لومړی پوښتنه مې دا ده چې دې مشورتي لویې جرګې ته هیلې څه دي؟ جرګه کومې خواته روانه ده؟ دویمه پوښتنه، که چیرې په دې جرګه کې د 400 طالب بندیانو پر خلاصون پرېکړه وسي، بلې خواته د ځینو کسانو سره دا فکر او بیره پیدا سوې چې دا یو فرمایشي جرګه ده. دوی سره ولې دا فکر پیدا سوی دی؟ لامل یې څه ده؟ وروستۍ پوښتنه مې دا چې طالبانو ویلي وو دا مشورتي جرګه قانوني حیثیت نه لري او د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب نشي کولی. طالبانو ته ستاسو ځواب څه ده؟ د ټولو بلا استثنا دا و چې باید موانع رفع، خو تشویشونه خپل هم درلود استازي چې باید چې تشویشونو ته هم توجه وشي. مسیر ما ته داسې معلومیږي اوس چې د سولې د پروسې ملاتړ او د بین الافغاني مذاکراتو او خبرې اترې د پیل غوښتونکي دي او د بندیانو د خوشحالۍ په هکله هم نظریات تقریبا د ټولو کمیټې ووالېدله، خو ځینې شرطونه ورسره تللي وو، ځینې بیا ویل چې دا کار وشي، بیا وروسته باید چې دقت وشي. داسې مسایل وو او زه نه غواړم چې د هغوی په استازیتوب لا تر اوسه دا جنبندۍ نه ده شوې د نتیجې د ګزارشات، خو وروسته بیا تاسو افغانستان خلکو سره شریک کېږي. ما خپله دا خبره د کمیټې رئیسانو ته وکړه، که څوک خبر نه وي د دننه د جرګې د کار نه داسې فکر کوي چې دا به کېدای شي چې دا فرمایشي نظر دی. د افغانستان خلک سره د افغانستان د ملي مسالې مفهوم دغه مفهوم سره شته، دوی پوهېږي د افغانستان ضرورتونه ورته معلوم دي. هغه ګواښونه چې افغانستان خلک یې ورسره مخامخ دي په هغو باندې پوهېږي او دا د تعجب ځای نه و چې اکثره یې بیا دا غوښتنه درلود چې باید چې زمینه مساعد شي. خو دا معنی دا نه ده چې دا فرمایشي جرګه وو. که تاسو بیا دننه په کمیټې کې چې بحثونه شوې ده او بیا وروسته په یو نظر رسېدلي دي د کمیټې اعضاوې او نتیجه ګیري شوې ده، که هغوی ته تاسو وګورئ بیا تاسو ته معلومیږي چې بالکل جدي بحثونه روان وو، تشویشونه لري، خلک امیدواریګانې لري او شریک دي د افغانستان خلک دا تشویشونه طالبان خو نظام د افغانستان نه مني، پارلمان د افغانستان نه مني، لویې جرګه نه مني. موږ د جمهوري اسلامي افغانستان تر چتر دا لویې جرګه دایر کړې ده او دا لویې جرګه دایر شوې ده او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجماع از تمثیل کولی شي. طالبان خپل نظریات